سلامونه لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. ملګري ملتونه وایي د مرستو رسولو بهیر کې د طالبانو حکومت د چارواکو لاسوهنه ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندویو د همغږۍ څانګې او چا ویلي دي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې 83 مرستندویه پروژې ځنډول سوي دي چې د نږدې ټولو لامل د طالبانو د حکومت د چارواکو لاسوهنه یاده کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او لوی شمېر خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري، ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت چارواکو کړنې او لاسوهنې د یو شمېر پروژو د ځنډولو لامل سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون سه شنبه په خپل میاشتني راپورټ کې ویلي دي چې د 183 پیښو له امله د مرستو رسونې بهیر له ځنډ سره مخامخ سوی دی او 83 پروژې د لنډمهاله لپاره درول سوي دي. راپورټ کې راغلي دي چې لاسوهنې په ګډون د دې پیښو نږدې ټولې یعنې 90% د طالبانو حکومت د چارواکو لخوا سوي دي او تر ټولو ډېرې په سویلي ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې رامنځته سوي دي. په راپورټ کې په بشري فعالیتونو کې لاسوهنه او له کارکوونکو سره زور زیاتی، د مرستو پر اړوند امکاناتو او توکو تیری، د بنسټونو د فعالیت او توکو د لیږد مخنیوی، د کارکوونکو په ګمارلو کې لاسوهنه، د کارکوونکو د ځانګړو او حساسو معلوماتو غوښتل، د ښځو د ګډون د محدودول، د مرستو مصادره او تفاهم لیکونه په لاسلیک کې ځنډ هغه موارد یاد سوي دي چې د بشري مرستو چارې ټکنۍ کړي دي. د اوچا موندنې ښیي چې د تېرې اګست میاشتې پرتله یاد موارد 11 سلنه او د تېر کال د همدې مودې پرتله 66 سلنه زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې په خپل میاشتني راپورټ کې دغه راز ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون له رامنځته کېدو وروسته د رامنځته سویو مواردو 48 سلنه د یاد وزارت لخوا شوې ده. که څه هم د دې تازه راپورټ په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي، خو په تېر کې د بشري مرستو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده. د یاد راپورټ له خپرېدو سره هممهاله د طالبانو په اداره کې د لومړي وزیر مرستیال مولوي عبدالکبیر د یوناما له مشرې روزا انتومبیا سره لیدلي دي. د نوموړي له دفتر خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي دي د هغه له قوله ویلای سوي دي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی او له ځینو مسلو سره باید مسؤلانه چلند وکړي. په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکول سوی او یوناما د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. 10 ورځې وړاندې د نړیوالې لوږې د شاخص یا اندازې له مخې افغانستان د 120 هیوادونو له ډلې 114 هیواد یاد سوی و چې د تېر کال په پرتله 2 درجې نور هم ټیټ شوی دی. په دې راپورټ کې راغلی و چې افغانستان کې 10.4 سلنه خلک له خوارځواکۍ سره کړېږي او 5.8 سلنه ماشومان له 15 کلنۍ وړاندې ژوند له لاسه ورکوي. د بشري مرستو اړوند نړیوالې ادارې وایي په تېرو څه پاسه 3 کلونو کې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي دي، افغانستان کې بشري کړکېچ څه د پاسه 20 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي او اوس شاوخوا 24 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.